او زړور رهبر له نیمګړې نړۍ نه وکوچېد. ملا عمر وکوچېد، هو وکوچېد، خو چې د مسلمه امت راتلونکو نسلونو ته په توحید باندې د ثبات معنا ور وښودله، د فداکارۍ او استقامت په معنا یې پوه کړل. ملا عمر وکوچېد، خو له هغه وروسته چې په عملي توګه یې مسلمانانو ته د سورة الکافرون او سورة الممتحنه تفسیر وکړ. امیر المؤمنین، ستاسې په کړنو کې عدل، مساوات، د مسلمانانو عزت او کرامت، د مظلومانو نصرت او د هغوی ساتنه، ولا او برا له ورایه ښکارېدل. تاسې اسلامي امت ته په دغو بابونو کې عملي درس ورکړ. امیر المؤمنین، موږ د علماو ټولۍ ویاړو چې اسلامي امت ته ستاسې په څېر خلک منسوبېږي. تاسې نړۍ ته په حق سره د مسلمان عزت ور وپېژانده. تاریخ به کله هم دا نه وي ثبت کړي چې پوره پاچاهي له یو تن څخه ځار کړل شوې وي. لر او برې د فراق له غمه اوښکې تویوي،